السلام علیکم، یو ځل بیا ښه راغلاست. په دې ویډیو کې غواړم چې تاسو ته وښیم چې څنګه کولی شو داسې یو پوسټ وکړو چې هغه زموږ یوازې 2 یا 3 ملګري ولیدلی شي، نور یې هیڅوک ونشي لیدلی. یعنې زه یو پوسټ کوم، یو څوک تعجبوم ورباندې. یعنې دا چې یو پوسټ کوې هغه لکه ریشخند وسیږي یا هم بل څه وسي یا هم دقیق پوسټ وسي، نو داسې یو پوسټ کول غواړم چې نور څنګه وسي. یعنې نور څوک یې ونشي لیدلی، یوازې 3 یا 4 مشخص کسان یې ولیدلی شي، نور څوک یې ونشي لیدلی. نو دې لپاره چې زه مکمل پوسټ کوې او په هغه پوسټ کې مې یوازې 2 یا 3 کسان یې ولیدلی شي یا هم 4 کسان، یعنې 15,000 فرینډ لري، 10,000 فالوور لري، داسې یو پوسټ کوئ چې یوازې 10 یا 15 نفره یې ولیدلی شي ستاسې پوسټ، نور یې هېڅوک ونشي لیدلی. نو د دې لپاره یعنې نور څوک به پوهېږي هم نه چې دا یوازې موږ 15 نفره یې لیدلی شو. هغه به داسې فکر کوي چې دا پوسټ یې کړی دی او ټول یې لیدلی شي. نو په داسې حال کې چې هغه به یوازې تاسې لیدلی شي، نور به هېڅوک نشي لیدلی. د دې لپاره به تاسې لاړ شئ، دلته کریټ پوسټ به ووهئ او دلته به تاسو چې کله پوسټ کریټ کوئ، دلته مثال هر څه چې وسي، یعنې مثال په توګه باندې هر پوسټ چې وسي نو تاسو کولی شئ، یعنې دا مثال فکر وکړئ دا یو پوسټ دی، نو زه غواړم دا یوازې 10 یا 15 یا 2 نفره ولیدلی شي، نور کسان یې ونشي لیدلی. نو تاسې به دلته راشئ پابلیک. اوس پابلیک دی که چیرې پوسټ کې هر څوک یې لیدلی شي، دلته به سی مور باندې کلیک کړئ او دلته سپیسیفیک پرنټس اونلی شو ټو سم پرنټس، یعنې یوازې یو څو کسانو ته باید ښکاره شي، نور هېچا ته ښکاره نه شي. تاسې په دې باندې کلیک کړئ، دلته به هغه 10 یا 2 یا 3 یا 4 کسان انتخاب کړئ، کوم کسان چې غواړئ چې یوازې دغه کسان زما دا پوسټ ولیدلی شي، نور چې څومره فرینډ دي نور کسان دې نشي لیدلی. ډن باندې به کلیک کړئ او بیا دلته هم ډن او دلته پوسټ باندې به کلیک کړئ. یوازې دا کوم کسان چې اوس موږ انتخاب کړه هغه کسان به ستاسو دا پوسټ لیدلی شي، نور به هېڅوک نشي لیدلی. او هغه کوم کسان چې دلته تاسو یې پکې ذکر کړي چې دا کسان د زما پوسټ ولیدلی شي، دا به هم نه پوهېږي چې دا خو یوازې موږ پکې موږ یې لیدلی شو، نور څوک یې نشي لیدلی. هغوی ته به داسې ښکاري چې دا ټول دغه رسمي پوسټ دی او هر څوک یې لیدلی شي، دوم ټول ملګري یې لیدلی شي. نو داسې په دې طریقه باندې تاسو کولی شئ خپل ملګري مو هم سره څنګه کړئ، یعنې یوازې دوی ولیدلی شي، یعنې خاص کسان یې ولیدلی شي، دوی به داسې فکر کوي چې دا ټول لیدلی شي، په داسې حال کې چې یوازې 2 یا 3 کسان به یې لیدلی شي، نور څوک به یې نشي لیدلی.